محترم حاضرینو د جمعه مبارک ورځ ده ستاسو حضور کې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو مختصر حدیث پیش کړي. در حقیقت دا حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو طویل او اوږده حدیث حصہ ده چې هغه حدیث پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو صحابي د سوال په جواب کې پیش کړی دی. یو صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه کوي چې د الله رسول ماته د مسلمان قوم صفات راوښیي چې مسلمان قوم په کومه معاشره کې زندگی تیروي، د هغې په هغه معاشره کې صفات صحیح، د هغې خصوصیات صحیح، د هغې د زندګۍ تیرولو هغه طرز و طریقه څنګه وي. د صحابي د دې پوښتنې مقصد دا دی چې هغې د مسلمان د زندګۍ صفات ځان ته معلوم کی او د مسلمان د زندګۍ خوی و خصلت ځان ته معلوم کی او بیا خپل زندگی پر هغه صفاتو او خپل زندگی پر هغه خوی و خصلت باندې تیر کی. چې کله هغه صحابي مبارک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه غوښتنه او سوال کوي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې په جواب کې د مسلمان چند صفات ورته پیښوي او هغه صفات در حقیقت د مسلمان د زندګۍ د کامیابی معیار دی. چې کله د مسلمان زندگی پر هغه صفاتو باندې راسي نو بیا خو مسلمان په ټوله معاشره کې یو کامیاب قوم، یو د فلاح قوم او یو داسې قوم چې د هغې نمونه په نورو قومونو کې بیا نه پیدا کیږي چې کله د مسلمان زندگی پر هغه صفاتو باندې راسي. ځکه اسلام یو ډېر عالمگیر مذهب دی، هغې در یو خاص علاقې او در یو خاص خطې پورې محدود مذهب نه دی، هغې در یو خاص قوم و قبیلې پورې محصور مذهب نه دی چې په کم عصر کې مسلمانان د اسلام پر صفاتو د مسلمان قوم د زندګۍ پر خصوصیاتو باندې زندگی تیروي نو بیا په هغه دور کې د مسلمان هغه طبقه دا یقینا د کامیابی او د فلاح سره ضرور مخامخ طبقه وي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په عصر کې صحابه کرامو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خولې مبارکې څخه د اسلام کم صفات واورېدل یا د مسلمان قوم د زندګۍ کم خصوصیات واورېدل نو هغې هغه صفات ځان له معلوم کو، بیا هغه صفاتو ته د خپل دماغ کې ځای ورکړي او بیا د خپل اندامونو ټولو زندگی پر هغه صفاتو باندې تیره کړه. نو ځکه د زندګۍ په هر کونج کې د دوی کامیابی وه او د دوی فلاح او چې پر کم ځای به قدم دوی لګاوی نو قدم او کامیابی به د دوی قدمونو له راتله او کامیابی به د دوی پر قدمونو باندې وله. بیا که د صحابو زندگی د افریقې په ځنګلو کې تیرېده، بیا که د صحابو زندگی د دنیا په غرو په درو کې تیرېده، لیکن یو شی د صحابو د کامیابی په مابین کې رکاوټ نه جوړېده. بیا به د ځنګلونو حیوانانو او بیا به د غرو د درو خصمانانو هغې به د صحابو خبره منله، هغې به د صحابو د خبرې منلو ته تیارو او هغې به د صحابو په امر باندې عمل کوي. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي ته د کامیابی او څو صفات بیانوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي ته وایي د مسلمان قوم اولنی صفت، د مسلمان قوم اولنی خاصیت بدایي چې مسلمان به د بل مسلمان خیرخواهی او مسلمان به د بل مسلمان همدرد وي. د ده په دماغ کې به د بل مسلمان سره خیرخواهی او د ده په دماغ کې به د بل مسلمان سره همدردي. چې کله یو مسلمان په تکلیف کې وویني، یو مسلمان په پریشانی او په مشکل کې وویني نو بیا به د هغه مسلمان پریشانی د ځان پریشانی بولی، د هغې مسلمان مشکل به د ځان مشکل بولی او بیا به په خپل همدردی سره د مسلمان هغه پریشانی او د مسلمان د هغه مشکل لرې کولو کوشش کوي. او چې کله دی په خپل همدردی سره د مسلمان د زندګۍ سره هغه پریشانی او مشکل لرې کړي نو بیا به الله تعالی د خپل رحم په خاطر باندې د ده د زندګۍ ټولو مشکلات ور لرې کوي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ما کان العبد فی عون اخی، چې در څو پورې یو مسلمان د بل ورور په کومک او په مدد کې زندگی تیروي نو کان الله فی عونه، الله تعالی بیا د ده د حاجاتو پر کولو بندوبست کوي. نو صحابي چې کله د مسلمان د صفاتو پوښتنه کوي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مسلمان اول صفت دا بیانوي چې د مسلمان صفت د بل مسلمان سره همدردی،
د مسلمان صفت د بل مسلمان سره غمخواری او د مسلمان په زړه کې د بل مسلمان سره محبت او مینه، دا به د مسلمان اولنۍ صفت دی. چې کم عمل د ځان د پاره خوښوي نو هغه عمل به د بل مسلمان د پاره خوښوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک هم داسې راځي چې در هغې وخته پورې انسان کامله درجه اسلام نسی پیدا کولی، در هغې وخته پورې انسان په کامله درجه باندې ایمان نسی پیدا کولی چې در څو پورې د بل مسلمان د ځان دپاره کم شی خوښوي هغه د بل مسلمان دپاره خوښ نه کړي، چې در څو پورې د ځانه څخه د مشکلاتو د لرې کولو دپاره کم محنت او مشقت کوي د بل مسلمان سره د مشکلاتو د لرې کولو دپاره هغه محنت او مشقت ورسره ونه کړي. او زموږ سلفو د مسلمانانو د خیرخواهۍ عجیب مثالونه قایمول او هغوی د مسلمانانو د خیرخواهۍ عجیبه فکرونه کول. د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې راځي که یو طرف ته هغه د خپل وخت غټ امام دی او د انسانیت د ډېرې لوی ډلې پیشوا دی او هغوی د خپل مذهب مقتدا دی، لیکن د هغې د دې دنیا په کاروبار کې هم ډېر زیات عمل و دخل دی او د هغې تجارت دی، د هغې دکانداري دي او د هغې د تجارت قافلې راځي او د هغې مزدوران او نوکران د هغې سپلایي او سره تقسیمونه کوي. د امام ابو حنیفه رحمه الله د بغداد په وطن د بغداد په ښار کې د کپړې ډېر غټ دکان دی. یو ورځ د ماپښین د لمانځه سبا د امام ابو حنیفه رحمه الله متعلق راځي چې هغې دکان بند کوي او روان شو، د کور پر طرف باندې روان دی. نو یو سړی مخله ورته رالی، ورته حضرت دا وخت د سودا دی، دا وخت د ګراکانو د راتللو دی او دا وخت د نفع او د ګټې دی، لیکن دې وخت کې تا دکانداري څنګه بنده کړه؟ حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله ورته سړی یو مسله ده، هغه ماته دا راپېښه ده چې نن د اسمان پر فضا باندې وریځ ده او د رڼا د لمر د رڼا ډېر بندوبست نشته. نو زما په ذهن کې دا خبره راله که چیرې نن یو ګراک زما د کپړې دکان لراس او د هغې دپاره د لمر د رڼا پوره بندوبست نه وي نو هغوی د هغه کپړې حقیقت، د هغه کپړې رنګ، د هغه کپړې پسند خوښه ځان ته نسي معلومولی. او داسې نه وي چې زما په دکانداري کې د یو چا کپړه خوښه نه وي او پر هغې باندې دی د ده مال و دولت خرڅ او د یو کپړې اصلیت و حقیقت درته ور معلوم نسي، پر هغې باندې د مال و د ده مال و دولت خرڅ او هغې زما د دکاندارۍ په خاطر په دوکه او په نقصان کې را نسی، نو د هغې څخه د نقصان او د دوکې د محفوظه کولو په خاطر باندې نن ما دکانداري بنده کړه چې در څو پورې د اسمان فضا صفا سوې نه وي تر هغې وخته زه دکانداري نه کوم. نو زموږ سلفو د مسلمان د خیرخواهۍ او د مسلمان د نفعي او د مسلمان سره د همدردۍ او د مسلمان د وسایي دپاره په دې شکل بندوبستونه کول. نو ما درته ویل چې په کم عصر کې په مسلمانانو کې د بل مسلمان سره د همدردۍ ترتیب روانو، بیا خو مسلمان په ټولو معاشره کې ډېر کامیاب قوم، بیا خو مسلمان د کامیابۍ والا قوم، بیا خو د دې مسلمان قوم د الله تعالی دربار کې ډېر عزت و احترام، بیا خو د مسلمان قوم غالب قوم او په ټولو قومونو کې د مسلمان سکه او په ټولو قومونو کې د مسلمان قوت او په ټولو قومونو کې د مسلمان رعب و خوف او دا پر ټولو قومونو باندې حاوی و جاری. د تابعینو دور دی او د مسلمانانو ترتیبونه ډېر پر مخ باندې روان دي او د مځکې پر ډېره غټه حصه باندې د مسلمانانو حکومت دی او چې د مسلمانانو لشکر کم ځای له وله ورځي نو ما درته ویل هلته کامیابي د دې پښو له ځان را رسوي. بیا د دنیا یو قوم د دې مخ ته ځان نسي ټینګولی او د دنیا پر قومونو باندې په میلیونو لیرې د مسلمانانو د نامه خوف او بیره پرته ده او بغداد د مسلمانانو دا ډېر لوی مرکز بلل کېدی. د نورو قومونو د کافرانو یو ډلې هغې د ځانه سره فکر وکړي چې دې مسلمان کې کوم صفت شته چې د هغې په خاطر باندې د مسلمان ته دومره غلبه ده او د مسلمان دومره پر نورو قومونو باندې روب دی او دا نور قومونه د مسلمانانو څخه دومره په خوف او په بیره کې دي، نه معلوم چې په دې مسلمانانو کې کوم خوی دی او په مسلمانانو کې کوم صفت دی او د دې مسلمانانو زندگی په کومو صفاتو کې تیریږي. نو هغې د خپل طرفه یو ډېر عاقل انسان او یو ډېر دانا او هوښیار انسان هغې انتخاب یې د دې دپاره وکړی چې ته ورسه د بغداد په کلو کوڅو کې وګرځه
د بغداد په ښار او په محلو کې وګرځه او د مسلمانانو هغه د کامیابۍ راز ځان ته معلوم کړه چې مسلمان قوم په کومه وجه باندې دومره کامیاب قوم دی. چې کله هغه د دوی د طرفه هغه دانا او عاقل انسان رالی نو د بغداد په بازارو کې ګرځي، د هغې په کوڅو کې ګرځي، د هغې په لارو په محلو کې ګرځي، په دې خاطر چې د مسلمان زندگی د نږدې څه وویني او د مسلمان د کامیابۍ راز به ځان ته معلوم کړي. چې کله د لږ ګرځلاو څه وروسته د هغې د خوراک ضرورت دی نو هغې د خوراک کولو دپاره یو مطعم ته رالی، یو د نفقي او د ګولې ځای ته رالی، لکه زموږ او ستاسو په اصطلاح باندې یو هوټل ته رالی، هلته ډوډۍ خوري. چې کله د ډوډۍ د خوراک دپاره کښېناستی نو څنګ ته یو بل مسلمان هم نفقه خوري، نو هغه مسلمان په ډېر حیرت باندې بار بار درته ګوري، بار بار درته ګوري. د دا عقیده سو چې چونکې زه ناولده یم، زما حلیه او ګیڼه، زما جامه او لباس د دې قومه څه ډېر ناولده او ناشنا دي، نو په دې خاطر باندې دا سړی ما ته ډېر ګوري. چې کله د ډوډۍ خوړلو ترتیب ختم نو دی ورځي هغه د ډوډۍ مالک ته خپله اجرت او خپله پیسه وله ورکوي او هغه د ډوډۍ عوض وله ورکوي. نو هغه ورته وایي چې سړی ستا د پیسې او ستا د ډوډۍ عوض ډېر وختي لا اداس. دی ورته وایي چې څنګه اداس؟ ورته وایي چې کوم مسلمان ستا و څنګ ته نفقه خوړله هغې تا ته ډېر کتل، د هغې دا ګمان سو چې دا سړی نوی راوارد سوی دی او نوی دی قوم له راغلی دی او دا ناولد و ناشنا سړی دی، نو په دې خاطر د هغې زړه دا وغوښته چې دا د ټولو اولنی زما میلمس. نو هغې ستا د میلمستیا ترتیب په دې شکل وسنجاوئ چې هغې ستا د خوړک کولو څه مخکې ستا د پیسو هغه اجرت او ستا د پیسو مقدار دا ما ته را ادا کړي، او په دې خاطر باندې تا ته ذکر نه وکړي د دې چې هغې د دې خپل عمل ستا د ښو الفاظو د شکریې ادا کولو پر ځای د خپل رب څخه غواړي. نو ځکه تا ته د دې ذکر نه وکړی چې کله هغې د دې لارې د دې ترتیبه ساتلی او د دې هوټلو د خوراک د ځایه ساتلی، نو هغې ستا وختي لا پیسې ادا کړي دي، نو ځکه ستا د پیسو ادا کولو نور ضرورت نشته. هغه سړی ډېر حیران سو چې دا څومره مهمان نوازه قوم دی او د دې هغه میلمستیا څومره په احتیاط کې ده او د دې هغه عمل څومره د خپل رب او د رضا دپاره دی چې هغې د دې میلمستیا د ادا کولو په وخت کې د دې ذکر لا ماته نه ورکړي. د هغې څه وروسته بیا رالی د بغداد په یو دکان کې د یو شي ضرورت یې هغه رانس چې کله د ګراک په شکل دکاندار ته ودرېدی نو دکاندار ته وایي چې زما د فلان شي ضرورت دی، دا ستا سره ستا د دې څومره قیمت؟ نو هغه ورته وایي دا شی بلکل زما سره ستا او د دې دومره قیمت دی. نو دی د هغه دکاندار سره د دې شي د رانیولو کوشش کوي. چې کله د رانیولو کوشش کوي نو هغه دکاندار ته د عوض د پیسو پیښوي، نو هغې یو ځل هغه شی ورله راواخیستی ورصفا یې کوي، په لاس یې ورکوي، لیکن دوباره یې برته یو خواست ورته وکوي، ورته وایي حضرت که زما یو خبره ومنې هغه دا چې دغه شی زما د دې مخکې ملګري دکاندار سره هم پروت دی او هغې تا ته په دغه عوض درکوي، زما بجای کې ته د هغه سره رانسې دا به ډېره د اسانۍ خبره وي. هغه سړی حیران سو چې د دکاندار خو دا عادت نه وي، ځکه هغه کوشش دا کوي چې خپل ګراک د خپله ځانه څه لرې نه کړي، هغې کوشش دا کوي چې پر ګراک باندې خپل شی په خپله باندې خرڅ کړي. لیکن دلته دکاندار عجیبه دا کوي چې شی هم ورسره سته او په دغه قیمت باندې د بل دکاندار سره سته او دی ماته دا امر دی ماته دا وینا کوي چې ته ورسه د هغه دکاندار څخه واخله او د خپل شي متعلق ماته دا وایي چې ستا به مهرباني کې ته د هغه دکاندار څخه واخلې. دی چې کله ورغلی د هغه دکاندار څخه هغه شی په هغه قیمت راواخیست. چونکې د مسلمانانو د زندګۍ د معلوموالي دپاره هغه سړی راغلی دی، نو دوباره اول دکاندار له رالی ورته وایي سړی ستا په دې دکانداري په دې ترتیب زما سر نه څو خلاص. عام طور په معاشره کې خو عادت داسې چې کله یو دکاندار ته ګراک راسي نو هغې نه رخصتوي او کم شی چې ستا سره موجود دی تازه رخصت کم او د هغې متعلق د پلان دکاندار راته وښوی او زه ورغلم د هغې څه مې رانیوي. دې کې څه حکمت؟ نو هغه دکاندار ورته وایي چې سړی موږ مسلمانان یو او زموږ دپاره پیغمبر علیه السلام د مسلمان قوم یو صفت بیان کړی دی،
هغه صفت په موږ کې اولنی دا دی چې یو مسلمان به د بل مسلمان خیرخواهي او یو مسلمان به د بل مسلمان همدرد وي. ورته سړی نن د سهاره سماله یو ګراکو دوه راغلی دي، زما څه سودا سوې ده، په هغې باندې زما د بچانو نفقه برابره ده. لیکن زما د مسلمان ورور ته چې زه ګورم هغې ټوله ورځ کې دوکاندار ګراک نه دی لیدلی، نو ما د ځانه سره دا فیصله وکړه چې زه به خپل ګراک ده ته به لاس ورکړم چې د دم څه نفع او ګټه ورباندې اوسي او ماښام له د دم د بچانو نفقه برابره سي. نو دا زموږ د نبي تعلیم دی چې د یو مسلمان سره خیرخواهي کول، د دې مسلمان د خیرخواهۍ په خاطر باندې ماته د تور واستولی. نو هغه سړی حیران ورته دغه هغه ستاسو د کامیابۍ راز دی. نو هغې د بغداد د ښاره څخه دغه راز خپلو مشرانو له وروړي چې د مسلمان په مزاج کې خیرخواهي وه، د مسلمان په مزاج کې همدردي وه او د مسلمان په مزاج کې د بل مسلمان سره احسان او نیکي وه. نو هغه قومونو په ګډه دا فیصله وکړه چې در څو پورې دغه صفت په مسلمان کې پروتي، بیا دا مسلمان د نورو قومونو په مخ کې هیڅکله مغلوبه نه ګرځي، بیا به همیشه غالب قوم د مسلمانی، بیا به همیشه کامیاب قوم مسلمانی، بیا به فلاح و کامیابی همیشه د مسلمان په مقدر و نصیب کی. ځکه چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه صحابي د مسلمانۍ د صفت د مسلمان قوم د صفاتو پوښتنه کوي، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې اولنی صفت دا ورته بیانوي چې د مسلمان یو صفت دا دی چې د بل مسلمان سره همدرده، د بل مسلمان سره خیرخواه. ځکه مسلمان په دین عمل کوي او پیغمبر علیه السلام وایي الدین النصیحه، دین د مسلمان سره خیرخواهي ده او د مسلمان سره همدردي ده، د مسلمان سره شفقت ده. نو صرف د مسلمانانو سره همدردی کول دا د مسلمانۍ ادنا صفت ده، لیکن د مسلمانۍ اعلی صفت چې کله د یو چا سره همدردی او غمخواري وکړي او د هغې په عوض په بدل کې هغه ستا سره تلخي او بد اخلاقي وکړي، لیکن د هغې پر دې تلخي او بد اخلاقي باندې سربیره بیا همدردي ورسره کول، دا د مسلمان هغه اعلی صفت ده او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین هغه بهترین صفت دی په انسان کې. او دا ډېره درنه مسله ده، ډېره ګرانه مسله ده. زه خو د ځانه سره دا وایم چې یقینا ټوله شپه پر لمانځه باندې تېرول دا ګران عمل نه دی، دا اسانه عمل دی. او د ګرمۍ په ورځو کې روژې نیول دا دروند عمل نه دی، دا اسانه عمل دی. او د حج وژدو د مشقته ډک سفرونه کول دا دومره درانه نه دي. لیکن چې کله ته د یو سړي سره قریب دی، د تربور په شکل دی، په هر شکل چې دی، د هغې د همدردۍ دپاره ته یو خبره وکړې، د هغې د غمخوارۍ دپاره ته یو خبره وکړې، لیکن هغه تا ته په ډېره بد اخلاقي باندې جواب درکړي او ته د هغې د بد اخلاقۍ پروا نه وساتې، د هغې باوجود بیا وله ورسې همدردي ده، بیا دې غمخواري ده، بیا دې د هغې سره احسان و نیکي ده. دا هغه د اسلام اعلی صفت دی او دا د انسان پر مزاج باندې ډېر بوج صفت دی او دا د مسلمانۍ هغه بهترین صفت دی. لیکن زموږ او ستاسو معاشره کې دا ډېره ګرانه خبره ده. هغه شاعر وایي چې می ګویم مسلمانم بلرزم، چې کله زه دا وایم چې زه مسلمان یم او زه د مسلمان قوم سره تعلق لرم، ډېر ځله مې دا بدن ورژدي، دا زړه مې بل ګویي کې مې دانم مشکلات لا اله الا الله را چې د لا اله الا الله کلمه څومره مشکلات لري. د دې په حقیقت باندې عمل کول او د دې په صفاتو باندې عمل کول او د مسلمان قوم پر صحیح نقشه باندې زندگی تیرول دا په معاشره کې څومره درنه خبره ده او څومره ګرانه خبره ده او څومره سخته او شاقه خبره ده چې کله د دې خبرې فکر کوم نو ډېر ځله مې زړه بل ګوي. لیکن زموږ اکابر او زموږ سلفو په دې باندې عجیب عملونه کول. د حضرت بایزید بستامي رحمه الله متعلق راځي ډېر لوی بزرګ دی او صحیح مسلمان دی او د مسلمان هغه صحیح صفات الله کې پیدا کړي دي. یو ورځ په لاره کې را روان دی، د لارې په اړخ کې یو نوجوان دی، پر هغې باندې څه کسان راټول دي، نو هغې رباب وایي، میله باجه وایي او پر رباب او پر باجه باندې خلک راټول کړي دي او هغې سروز او د سروز او د موسیقۍ ترتیب ځان له برابر کړی دی. ما درته ویل چونکې هغې د الله تعالی ولی دی، هغه حضرت بایزید بستامي، د هغې په زړه کې د مسلمان سره همدردي او غمخواري ده
او هغې ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا تعلیمات دي چې یو مسلمان به د بل مسلمان سره همدردي او غمخواري کوي. نو بره رالی د دې خلکو په مخ کې هغه نوجوان ته ودرېدی، ورته یې بچی ستا خو ټوله زندګي په دې باجه او سروز کې تېرېږي، او موږ ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حدیث را نقل رسېدلی دی چې الغنا ينبت النفاق فی القلب. دا سروز اورېدل د انسان په زړه کې منافقت راشنه کوي. کما ينبت الماء الزرع، لکه اوبه چې کله پر یو مځکه باندې لسی د اوبو په ذریعه باندې هلته کښت راشنه کېږي. نو بچی ته چې په دې سروز کې زندګي تېرې ستا په زړه کې داسې منافقت راشنه کېږي. ورته ستا سهار په سروزو باجه کې دی، ستا ماښام په سروزو باجه کې دی، او ستا ورځ په سروزو باجه کې ده، ستا شپه په سروزو باجه کې ده. نو بچی بیا خو به ستا زړه د منافقت ډکي، او ورته چې کله دې زړه د منافقت ډک دی بچی بیا دې د اندامو اعمال ډېر خراب دي، او چې کله دې د بدن د اندامو څخه اعمال خراب راوځي نو ستا د زندګۍ انجام ډېر خراب دی، او چې کله د زندګۍ انجام ډېر خراب دی نو بچی د دنیا او د آخرت د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. زه یو مسلمان یم، د مسلمان په صفت ستا سره همدردي کوم، ستا سره غمخواري کوم. بچی د دغه عمله څه توبه وکړه. هغه نوجوان په خپله نشه کې مست دی او په خپله تماشه او میله کې غرق دی. د دې بجایه چې دی د حضرت بایزید بسطامي خبره اوري مني، هغه خپله باجه راواخیستله. حضرت بایزید بسطامي رحمه الله دې وخت کې بوډا سړی دی، هغې یې پر دې سر باندې په باجه باندې ووهی. د هغې د دې باجې لګېدلو په خاطر د حضرت بایزید بسطامي د سر مبارک وینې پر دې مخ پر بدن باندې راتوس، او د هغې د زور د وهلو په خاطر باندې د هغې باجه هم سره ماته سوله، ځکه هغه باجه یې د پر دې سر باندې ورماته کړ. حضرت بایزید بسطامي چې کله دا منظر تیر سو نو په ډېره خاموشي باندې در کوره پورې راغلی. چې کله کور ته راغلی نو شاګردانو موریدانو پسې رالو، نو هغوی د ده هدایاتو ته منتظر دي چې اوس به دی څه وایي. نو بره ورته بچانو تاسو ورسئ، د بغداد په دې ښار کې چې کوم باجي او سروزو خرڅوونکو والا دي هغې به یې 2 کسان ماله را تلاش کړي. چې کله هغه شاګرد لاړی د دکاندارانو د باجي او د دې رباب خرڅوونکي 2 دکانداران یې راوستل، نو د ژر د هغې څه د دې باجې قیمت معلوم کړئ چې ستاسو دکانداري کې دا باجه په څو باندې ده. چې کله هغې د دې باجې قیمت ولور وښوی نو د هغه پیسې خپل شاګرد او مرید ته فلاس ورکې، ورته ورسه هغه نوجوان ته دا پیسې وله ورکه، ورته ستا باجه ماته سوې ده، او زما د دې خبرې په خاطر هغې ته مشقت او تکلیف رسېدلی دی، او زما دپاره دغه نوجوانو څه معافي وغواړه. نو چې د کم چا په زړه کې د مسلمان همدردي، نو د مسلمان پر همدردي باندې چې کله د مسلمان د طرفه په بد اخلاقي او په بدخلقي باندې جواب درکول سي، پر هغې باندې د هغې سره بیا همدردي کول، دا د مسلمانۍ اعلی صفت دی، او دا د مسلمانۍ هغه اعلی خصوصیت دی، او دا د مسلمانانو د زندګۍ تیرولو بهترینه طریقه ده. نو ځکه حضرت بایزید بسطامي رحمه الله د مسلمانۍ په دغه شعار او په دغه طرز باندې عمل کوي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه صحابي ته وایي چې سړی د مسلمان صفت دا دی چې د مسلمانو سره به همدردي کوي. دا د مسلمان ادنا صفت دی. اعلی صفت دا دی چې کله دغه مسلمان د طرفه بد اخلاقي وسوله، دی به د هغې د بد اخلاقۍ جواب په ښو اخلاقو باندې ورکوي، او د هغې پر بد اخلاقي سربیره به هم د هغې سره همدردي کوي. نو چونکې هغه نوجوان ته دا خبره کول چې د سروز اورېدلو په خاطر باندې ستا په زړه کې منافقت راشنه کېږي، دا د هغه مسلمانه سره همدردي و غمخواري وه. لیکن د هغې جواب هغه مسلمان په دومره بد اخلاقي باندې، لیکن د حضرت بایزید بسطامي رحمه الله د طرفه د هغې پر بد اخلاقي باندې د هغې سره نور همدردي کول، د هغې سره نور شفقت کول، دا هغه د مسلمان بهترین صفت دی. ځکه په معاشره کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک چې کله سروز اورېدل ډېر سي نو د انسانانو زړو کې منافقت دي. منافقت دې ته نه ویل کېږي چې زه دې سړي ته یوه خبره کوم دې ته بله خبره. زمرم دام د منافقت یو شعبه ده، لیکن د منافقت لویه شعبه دا ده چې زما په زړه کې په خوله باندې یو څه وایم، په اندامو باندې بل عمل کوم. زه خو دا وایم چې زموږ ټوله معاشره نن په دې ناسور باندې اخته ده.
زما خوله کې دا دی چې زه مسلمان یم، لیکن زندگی چې مو وګورئ د مسلمانۍ نیمۍ اعمال نه کوم، د دې سه لوی منافقت به بل چیرې. بچی د پلار ته په د پلار په نامه باندې وایي چې دا زما پلار دی، نو په خوله باندې د هغې د پلاروالی اقرار کوي، لیکن په اندامو په زندگی او په اعمالو کې هغه عمل نه کوي چې کوم عمل خلق د پلار سره کوي یا د پلار د شان سره مناسبي. د پلار هغه رقم فرمانبرداري نه کوي چې کومه فرمانبرداري د پلاروالی سره مناسبي، او د پلار هغه خبرې منلو ته تیار نه دی چې کومه خبره د پلار د شان سره مناسبي او اسلامي تعلیماتو او پلار ته کوم حق ورکړی. نو د بچی زندگی ټوله په منافقت کې تېره سو. کشر د مشر ورور سره، حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو دا وایي چې د مشر ورور حق پر کشر باندې داسې دی لکه د پلار حق پر بچی باندې څومره. نو کشر ورور د مشر متعلق دا قول کوي چې دا زما مشر ورور دی، لیکن بیا خو پر کشر باندې د هغې قدر او احترام داسې ضروري دی لکه د پلار قدر او احترام. لیکن دی په زندگی کې په خپلو اعمالو کې په خپل ژوند کې د هغې هغه قدر او احترام ته تیار نه دی. نو زه دا وایم چې دا خو منافقت دی چې په خوله باندې یو څه او په اندامو باندې بل څه دی. زنانه دې ته په خوله باندې قایله ده چې دا زما خاوند دی، لیکن هغه زنانه د خاوند سره هغه عمل، د خاوند هغه خدمت، د خاوند هغه حقوق په ښه طریقه باندې نه ادا کوي چې پر زنانه وي. نو د زنانې غریبي زندگی په منافقت کې، نو بیا خو ټوله معاشره په منافقت کې. د هغې ولې؟ ځکه د هغې اندامونه، د هغې غوږونه د سروزو د دې څه په امن نه دي، او چې کله دا شی په امن نه دی په زړه کې دستي منافقت پیدا کېږي، او چې په زړه کې منافقت پیدا سو په اندامو کې د هغې اثر ښکاره کېږي او د هغې ښکارهوالی ضرور راځي. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي ته دا وایي چې د مسلمان یو صفت دا دی چې د مسلمان به د بله مسلمان سره همدردي، د مسلمان به د بله مسلمان سره غمخواري، او که چیرې د ده د همدردۍ په مقابل کې د هغه مسلمان د طرفه بد اخلاقي راسي، دی به د هغې پر بد اخلاقي باندې سربیره د هغې سره همدردي کوي. او دویم صفت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسلمان دا ورته ښیي چې کوم عمل د مسلمان د لاسه ووته، مسلمان به د دې خپل عمل احسان پر بل مسلمان باندې نه اچي. د مسلمان سره د همدردي وکړه، د مسلمان سره د غمخواري وکړه، د مسلمان سره د مدد وکړه، د مسلمان سره د کومک وکړه، د دې خپل مدد او د دې خپل همدردي احسان به پر هغه مسلمان باندې نه اچي. ځکه کوم عمل د همدردي او د غمخواري چې تا کړی دی دا د الله تعالی امر دی، دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اطاعت دی. او چې کله تا د الله تعالی امر او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اطاعت پر ځای کې، بیا به د الله څخه عوض غواړي، بیا به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اطاعت عوض غواړي. لیکن دې مسلمان باندې به احسان نه اچي چې ما خو ستا سره دا کړي دي او ما ستا سره دا کړي دي او تا. لیکن ما مخکې درته زموږ معاشره تباه ده چې کله یو سړی د بل چا سره څه وکړي نو دستي په درېیمه ورځ ما خو ستا سره دا کړي دي ته نمک حرام یې، ما خو ستا سره دا کړي دي چې ته د ښو نه اصل یې، او ما په پلانکۍ ورځ ستا سره دا کړي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي من من بمعروفه فقد افسد، چې کوم سړی د یو ښه شي احسان پر بل چا باندې واچوي د هغې د اجر او د مزدورۍ څخه په آخرت کې ځان فارغ کړي. د هغې پر کولو باندې دا دته څه ثواب نشته، د هغې پر کولو باندې د الله د طرفه دته څه اجر او مزدوري بیا نور کول کېږي. نو معاشره کې چې د څومره انسانانو زندگی ده، پلار که د بچو سره احسان وکړي پلار به پر بچو احسان نه اچي، خاوند که د زنانې سره احسان وکړي نو خاوند به پر خپله زنانه احسان نه اچي، مشر که د کشر سره احسان وکړي مشر به پر کشر باندې احسان نه اچي، مالداره که د مسکینه سره احسان وکړي مالداره به د مسکینه سره احسان نه کوي. په دې خاطر د یو قول معنا دا ده چې کوم احسان دې در لاسه ووتی هغه دریاب ته ور وغورځوه، او د دریاب په تاریکۍ او د دریاب په تل کې هغه نه ضایع کېږي، بلکې ستا احسان د الله تعالی په دربار کې لیکل کېږي او ستا احسان د الله تعالی په دربار کې ستا دپاره خوندي کېږي. علماو لیکلي دي چې د احسان مثال داسې دی لکه یو څراغ، او چې کله یو څراغ هر څومره لرې پروت زمنن دغه څراغ رڼا به در سړي پورې نه را رسېږي، سړی دغه څراغ په رڼا باندې لار نسي پیدا کولی، لیکن هغه څراغ په هیڅ شکل د انسان تصور کېږي نه.
نو احسان کول که پر اوه ممزکه باندې اوسي د هغې حیثیت په اوه اسمانو کې داسې معلومیږي لکه چراغ، او چراغ د سړي سه ورک کېږي نه، او چراغ د سړي سه ضایع کېږي نه، او چراغ ځای د سړي سه هېرېږي نه. نو په دې خاطر دا عمل د احسان دا د الله تعالی په دربار کې نه ورک کېږي، نه ضایع کېږي، نه خرابېږي، نه هېرېږي. چې کله دی د الله تعالی دربار له ورسي او من یعمل مثقال ذرة خیرا یره، چې یوه ذره د خیر عمل یې وکړي هلته به بیا پیدا کېږي. لیکن زموږ معاشره هغې په دې ترتیباتو کې ډېره کمی کوي. حضرت حسن بصري رحمه الله لیکلی دي چې مخکینی انسانان عجیبه انسانانو، هغې به قرآن و حدیث کتل او په قرآن و حدیث کې به نیک اعمال کتل په دې خاطر چې په دې باندې عمل وکړي. هغه کان الناس اوراقا لا شوک فيه، انسانان ټولې پاڼې وي او زرغونې درختې وي او هغوی د خلکو په ګټه ورتلې او خلکو ته ډېر ښه ایسېدل. لا شوک فيه، په هغې کې به یو ازغی نه و. لیکن اوس کوم حال ته راورسېدی، فسارو اشواقا لا ورق فيه، اوس انسانان ټوله داسې سو لکه ازغي، په هغې کې یوه پاڼه نه پیدا کېږي. د هر انسان کوشش دا دی چې بل انسان ته تکلیف ورسي، د هر انسان کوشش دا دی چې بل انسان سره بغض وکړي، د هر انسان کوشش دا دی چې د بل انسان سره عناد وکړي او هغې په مشکل کې وویني بس د زړه په خوشحاله سي. نن زموږ معاشره څه ده؟ د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث او د مسلمان صفت خدا دی چې دی به د مسلمان سره همدردي کوي. لیکن زموږ معاشره کې چې کله د بل مسلمان په تکلیف سره خبر سي نو دی همیشه په زړه کې ورباندې خوشحاله وي او دی همیشه پر هغې باندې مذاق او مسخرې کوي او دی همیشه په مجلسو کې د هغې ذکر او مذاکرې کوي. حالانکه دا د پیغمبر علیه صلات وسلام د تعلیماتو او دا د اسلام د صفاتو او د مسلمان قوم د صفاتو څخه ډېرې لرې خبرې دي. بلکې د مسلمان صفت خو په دې شکل دی چې هغې دا عمل خو څه کوي چې دی به پر بل چا باندې احسان اچوي. ډېر ځله مسلمان خپل نیک عمل په معاشره کې د خلکو سره داسې پټ پټ کوي د مسلمانانو سره لکه په عامه معاشره کې چې خلک ګناه پټوي. یو سړی چې په معاشره کې ګناه کوي، زنا کوي، ستاسو ګمان دا دی څه دی چې هغې به د خپله زنا او ګناه په کوم شکل پټه ساتي؟ نه د مسلمان صفت پیغمبر علیه السلام دا بیان کړی دی چې هغې به په معاشره کې چې کله دی د چا سره احسان وکړي د خپل نیک عمل به د خلکو سره داسې پټ ساتي لکه خلک چې ګناه پټه ساتي، لکه خلک چې زنا پټه ساتي، لکه خلک چې یو بل ناروا کار پټ ساتي. حضرت بایزید بسطامی رحمه الله په باره کې راځي یو ورځ د کور همسایه دی، نو د همسایه په کور کې یو بچی ډېر ژاړي او ټوله شپه هغه بچی په ویلا باندې په ژړا باندې چې کله معلومات وسو چې بچی ولې دومره ډېر ژاړي نو هغې کور والا انسانان ورته ویل چې د دې بچي مور ده او دا ډېر غریب او مسکین کور دی، د دې مور د خوراک دپاره پوره بندوبست نشته، نو ځکه دغه مور په سینه کې د بچي دپاره پوره شیدې نه برابرېږي، نو ځکه دا بچی ټوله شپه د لوږې څخه ژړا کوي. نو حضرت بایزید بسطامي رحمه الله دستي د کلي دوکاندار راوبالی او هغې ته یو ترتیب په لاس ورکوي چې د خپل دوکانه سبا د ډېره زمانې او ډېره موده یې وروښوله چې د دې مور د خوراک بندوبست به کوي او د هغې هغه ترتیب به په ما پسې لیکي، لیکن په ټوله زندګي کې به هغې ته دا نه وایي چې دا د چا د طرفه دي. لیکن څه زمانه وروسته بیا معلومه شوله چې نه بچی په بله وجه ژاړي، په دې کور کې چونکې مسکنت دی د هغې د تیلو خرچه نشته، نو په دې کور کې د شپې رڼا نه وي او چې کله څراغ نه لګېږي نو ځکه هغه بچی د شپې د بیرې سره ټوله شپه ژاړي، نو په دې وجه نه ارامه دي. نو بیا یې دوکاندار راوغوښتی چې د ډېرې زمانې پورې به د دې بچي د کور د تیلو بندوبست کوي، لیکن په ټوله زندګي کې به دا چاته نه ښکاره کوي چې د دې بچیانو د دې کور د تیلو بندوبست د کومه طرفه کېږي. نو په معاشره کې د مسلمان صفت دا دی چې یار خو عمل کوي او ډېر ځله خپل عمل د مسلمانانو د همدردۍ دپاره کوي او ډېر کوشش یې دی چې خپل عمل د چا په حضور کې ښکاره نه سي. ما درته ویل هغوی خپل عمل په معاشره کې داسې پټوي لکه خلک چې ګناه پټوي، خلک چې زنا پټوي، دی خپل نیک عمل داسې پټوي. لیکن نن دی الله تعالی پر موږ باندې رحم وکړي، زموږ کوم حال ته رسېدلي خلک نن ډېر ځله دې حالت کې معاشره کې چې عمل یې نه یې کړی په درواغو یې په ځان پسې ښکاره کوي چې دا عمل ما کړی دی. ما درته ویل نن خو بیا د دې میډیا زمانه سوه چې ګورې هر سړی دی بس ولاړ دی څه یې کړي یا نه کړي، پلانکي حاجي صاحب دا وکړو،
پلانکی مولوی صاحب دا وکړو پلانکی دا وکړو، بیا د هغې تصویرونه دي، بیا د هغې ترتیبونه دي په عامه معاشره کې سره شیریږي. ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام وایي لا یبقي من الاسلام الا اسمه. معاشره فرد زمانه داسې معاشره هم را روانه ده چې د مسلمانانو په معاشره کې به صرف د مسلمانۍ نوم پاته وي، بس نور کې عمل دی، کې ورکړه ده، نور کې زندگی ده، کې د زندګۍ ترتیب دی، پای کې به د اسلامي تعلیماتو یوه ذره حصه پاته لري. د حضرت ابوبکر رضی الله عنه زمانه ده، د مدینې منورې معاشره ده. د مدینې منورې معاشره عام طور دا د مجاهدینو معاشره وه. پای کې به کونډې ډېرې راتلې، پای کې به بورې مندې ډېرې راتلې، پای کې به بچان یتیمان ډېر راتلو. لیکن د مدینې منورې انصارو ته الله تعالی داسې ایثار او قرباني ورکړې وه چې کومه زنانه به کونډه وه یا به کومه مور بوره وه یا به کوم بچي یتیمانو چې کوم پاته معاشرې انسانانو هغې به د هغې ذمواري په ځان پسې لیکلې وه. د دې زنانې خدمت پر ما دی، د دې کونډې خدمت پر ما دی، د دې بچانو د دې یتیمانو کفالت پر ما باندې دی. د دې دپاره به باقاعده په مسجد نبوي کې غټ لیست لګېدلی و، او چې څومره ناداره مخلوق انسانان به وو د هغې د نمو سره به دستي د خادمانو نمونه لیکلي وو چې د دې د بچانو بندوبست او د دې خدمت پلان پر غاړه اخیسته دی. حضرت عمر رضی الله عنه راغلی مسجد نبوي ته، که ګوري د مسجد نبوي پر دروازه باندې غټ لیست لګېدلی دی چې دا د مدینې ناداره خلک دي او د دې ذمواري دې خلکو پر ذمه اخیستې ده او د دې خدمت به دا خلک کوي. حضرت عمر رضی الله عنه دې لیست ته ولاړ دی، ورته ګوري د سره یې راواخیستی د هر چا سره د خپل خادم نوم لیکلی دی. لیکن د دې ټوله لیست په آخر کې یو بوره زنانه، هغې بوډۍ مور ده، د هغې نوم لیکلی دی، د هغې سره لاندې د خادم نوم نه دی لیکلی. د هغې متعلق لیکلی دی چې د دې بچی شهید دی او دا د ځان لپاره د خدمت څه بندوبست نه لري، نو د دې خدمت ته ضرورت دی. لیکن چې وی کتل د دې زنانې نوم هم په آخر کې لیکلی دی، د زنانې د نامه سر لاندې د خادم نوم هم نه دی لیکلی. حضرت عمر رضی الله عنه ژر خپل نوم ورسره ولیکئ چې د دې بوډۍ مور او د دې زنانې خدمت نور زما پر ذمه باندې دی. دویمه ورځ چې کله مسجد نبوي کې لمونځ وکړی نو د لمانځه څه وروسته کرار روان دی، د مدینې آبادي د کډلو آبادي ده او دې آبادۍ کې یو طرف بل طرف هغه بوډۍ زنانې ته ځان ور ورسوی. د هغې د خیمې په دروازه کې آواز ورته وکړئ، ورته مورې ته لږ فرده وکړه، زه خادم راغلی یم ستاسو خدمت کوم. د هغې خدمت یې ځان ته معلوم کړئ چې د هغې کور ته اوبه راوړل غواړي، د هغې د کور جارو کول غواړي، د هغې د کور صفایي کول غواړي، نور هغه خدمت هغه زنانه د خپل ځان هغې په خپل هم کوئ. حضرت عمر رضی الله عنه راغلی، د هغه بوډۍ دروازې ته ودرېدی، ورته یې مورې ته لږ فرده وکړه، زه ستا خادم راغلی یم، زه به خدمت وکړم. مور ورته یې بچی څوک خادم راغلی؟ حضرت عمر رضی الله عنه ورته هغه سړی راغلی یم چې کوم چا مسجد نبوي کې ستا خدمت په ځان پسې لیکلی دی. هغه ورته یې بچی زما خادم خو ډېر وختي راغلی و، هغې زما د ټوله کور خدمت کړی دی، هغې زما کوډل جارو کړی دی، هغې زما لوښي ټول ډک کړي دي، هغې چې زما کوم د بولو د بیت الخلا بندوبست دی هغې لا ټول صفا کړی دی. بچې نور خدمت ته زما ضرورت نشته، زه خپله خدمت کولی شم. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي مورې څوک راځي خدمت ته؟ هغه ورته وایي بچې ما ته معلوم نه دی چې څوک راځي، یو څوک راځي دروازې ته درېږي، ما ته وایي چې ته فرده وکړه، زه په پرده کې کښېنم، دی زما ټوله کور صفا کړي، زما ټوله ضرورت پوره کړي، پر خپل مخ باندې ځي. حضرت عمر رضی الله عنه حیران سو چې نوم هم د چا نه دی لیکلی، لیکن څوک دی؟ دویمه ورځ چې کله سهار سپېدې راوچاودلې، د تهجد وخت دی، د لمانځه څه مخکې راغلی، په کډولو کې راتېر سو، د هغه بوډۍ زنانې دروازې ته ودرېدی، ورته یې مورې لږ پرده وکړه خدمت له رالم. هغه ورته یې بچې څوک راغلی؟ ورته یې مورې هغه څوک یم چې خدمت دې ما پر ذمه باندې اخیستی دی. هغه ورته یې بچې زما خادم خو ډېر وختي راغلی و، هغې زما ټوله خدمت کړی دی او زما چې کوم شي ته ضرورت دی زما ضروریات یې ټول پوره کړي دي. بچې هغه پر خپل لار باندې تللی دی، نور زما دې خدمت ته ضرورت نشته. حضرت عمر رضی الله عنه ډېر په تعجب کې دی، ورته مورې خادم څوک راځي؟ هغه ورته بچې ما ته معلوم نه دی چې خادم څوک راځي. ورته مورې د دې خادم نوم څه دی؟ ورته بچې ډېره زمانه وسوه زما خدمت کوي، په خدای قسم د هغې سره مې دروسه سلام و کلام و د نوم پوښتنه نه ده سوې، صرف ما ته ودرېږي. ورته مورې ته لږ خدمت پرده وکړه، زه چې کله پرده وکړم دی د کور خدمت کوي، پر خپله لار باندې ځي. حضرت عمر رضی الله عنه ډېر په تشویش
اوله ورځ د سهار د لمانځه وروسته رالی، دویمه ورځ د سهار د سپېدو وروسته رالی، درېیمه ورځ چې کله د ماخستن لمونځو کوي بره را روان سو. د مدینې په کوډلو کې کرار رالی باره دې تیاره ته یو کوډل ته کښېناستې، او چې کله دا شپه وغوړېدله او د کوډلو کې آرامي سوه او خلک خوب له ورسېدو او د شپې یوه حصه تېره سوه او توره تیاریکه د شپې پر دې ټولو کوډلو باندې وغوړېدله، آرامي سوه. حضرت عمر رضی الله عنه انتظار کوي او د بوډۍ کوډلې ته مخامخ ناست، که ګوري د مسجد نبوي د طرفه یو بنده را روان دی او ډېر سوکه را روان دی او کوشش یې دا دی چې د دې کوډلو وسایو ته ځان را ورسوي، او چې ګوري د هغې پښې میبلې دي په لڅو پښو باندې را روان دی، سوکه قدم اخلي. حضرت عمر رضی الله عنه سره چې کله تېرېږي نو دی غږ نه ورباندې کوي چې دا بنده ځي پر کوم طرف. چې کله ولاړی هغه بنده د هغه بوډۍ کوډلې ته ودرېدی، چې کله هغه بنده هغه زنانه باندې غږ کوي، د حضرت عمر رضی الله عنه یقین دا سو چې خادم دغه بنده دی. بره ورته سړی څوک چې دې نیمه شپه کې دلته راځي؟ هغې چې کوم جواب ورکوي هغه د ټولو مسلمانانو خلیفه حضرت ابوبکر دی. حضرت عمر رضی الله عنه ته ابوبکر څنګه راغلی؟ ورته عمره د دې زنانې خدمت ما په ځان پسې لیکلی دی او زه د دې زنانې خدمت کوم. ورته ابوبکر یبلو پښو باندې په دې نیمه شپه کې څنګه راځي؟ ورته عمره زما زړه دا غواړي چې زما کم احسان دی، زما کم همدردي ده او زما کم غمخواري د دې زنانې سره ده، د هغې همدردۍ او د غمخوارۍ په دې عمل مې د خپل رب څه سوا بل څوک خبر نس. نو ځکه د خپل خدمت دپاره د شپې په تیاریکه کې راځم او د خپل خدمت دپاره په لڅو پښو باندې راځم چې زما د پښو په کشهارې باندې څوک آګاه نسي او زما خدمت زما د رب څه سوا بل چاته ښکاره نسي او زما د پښو په غږ باندې چاته تکلیف ونه رسیږي. نو چې کم چا د مسلمانۍ صفت فضان کې پیدا کوي چې هغې صفت دویم صفت د مسلمانۍ ده، چې یا د مسلمانۍ دویم صفت دا چې هغې به پر چا باندې احسان نه اچي او ډېر ځله به هغې خپل خدمات د چا و مخ ته ښکاره کوي نه. نو هغې قومونو هغه انسانانو هغې د پیغمبر علیه صلات وسلام په دې ویناګانو او د اسلام په تعلیماتو باندې په دې شکل عملونه کول. نو ما درته ویل چې په کومه زمانه کې د مسلمان زندگی په دغه تعلیماتو کې تېرېدله، بیا به د مسلمان وقار، د مسلمان عزت، د مسلمان زندگی دا په نورو قومونو کې ډېره لوړه او ډېره د وقار او د عزت او ډېره نمایانه زندگی وه. نو پیغمبر علیه صلات وسلام هغه صحابه ته وایي، هغه صحابي ته وایي چې د مسلمان زندگی بدایي. او یوه آخرنۍ علامه پیغمبر علیه السلام ډېر صفتونه دي، ورته یو صفت د مسلمان دا دی چې هغې به د خپل کور د ماتحت انسانانو سره ښه زندگی کوي. د خپل کور د کومو انسانانو چې د ده در لاس لاندې دي، د ده د زنانې په شکل، د ده د بچانو په شکل او د ده د ماتحت نوکرانو او خادمانو په شکل، د دې سره به ډېره په مینه او په محبت او په شفقت باندې زندگی تېروي. دی کې اولنۍ د سړي د ټولو څه مخکې علماو لیکلی ده چې خپله زنانه راځي چې د هغې سره به د انسان زندگی ډېره د شفقت او د همدردۍ، ځکه د زنانې سره زندگی د شفقت دا د الله تعالی امر دی. الله تعالی وایي وعاشروهن بالمعروف، د هغې سره به زندگی په ډېره ښه طریقه وي. هغې د پیغمبر علیه صلات وسلام د زندگۍ نمونه ده. پیغمبر علیه صلات وسلام څه وایي؟ الکریم مغلوب، چې کم سړي ته الله تعالی معاشره کې شرافت ورکړی هغې به په کور کې د زنانې د لاسه څه مغلوبه وي، هغې ته به زنانه هره خبره کولی سي، هغې ته به زنانه هره تمنا ښکاره کوی سي او د هغې پر مخ به زنانه ورګرځېدی سي. واللئیم غالب، چې کم سړي زندگی د لئیم د رضالت په شکل ده هغې به په معاشره کې پر زنانه غالبه وي، چې بیا کله په کور راننوتی بیا به د زنانې څه د بیرې سهار سوره کې چې ولې د ده ځای نه دی برابر، ولې د ده پلان نه دی برابر، ولې د ده پلان نه دی برابر. لیکن پیغمبر علیه السلام وایي فاحب ان اکون کریما مغلوبا، زما د ځان متعلق دا خوښه ده چې زما زندگی د شرافت سي خو مغلوبه زندگی تېره کړم. ولا احب ان اکون لئیما غالبا، زما زندگی داسې نه ده خوښه چې زما زندگی د لئیم سي او زه پر دې انسانانو باندې غالب سم. نو پیغمبر علیه صلات وسلام هغه صحابي ته د مسلمانۍ یو صفت دغه هم بیانوي. ډېر ځله الله تعالی چې کله د انسان امتحان د زنانې په شکل باندې اخلي
او ډېر ځله الله تعالی انسان باندې کله د زنانې د طرفه تکلیف کښېږدي د هغې د بد اخلاقۍ او د هغې د بدې زندګۍ، لیکن پر هغې باندې د صبر کولو په خاطر باندې الله تعالی بنده ډېرې لوړې درجې ته رسي. حضرت مرزا مظهر جانان رحمه الله زموږ بزرګانو کې ډېر لوی بزرګ دی او د ډېرو علماو استازو قاضي ثناء الله فانی فتحي رحمه الله د تفسیر مظهري مصنف دی، هغې د خپل تفسیر د په نامه مسما کړی دی. نو دته الله تعالی ډېره نازکه زندګي ورکړې او ډېر نازک مزاج. یو وخت د وخت بادشاه ورته راغلی چې کله یې اوبه وڅښلې هغې دا ګیلاس کښېښوی بې ځایه کښېښو. نو بادشاه چې کله ولاړېږي ورته حضرت زه به ستا د خدمت دپاره یو خادم باره ورته بادشاه سلامت چې دا ګیلاس دې څومره بې ځایه کښېښوی، په خدای قسم د دې درد و تکلیف په ډېرو زمانو بیا زما د دماغ نه وځي، نو ستا خادم به ما اوسه حال ته ورسي. لیکن الله تعالی د دې تنگ مزاجې سره د دې نرم مزاج سره او د دې شاق او سخت مزاج سره الله تعالی داسې بد اخلاقه زنانه په نصیب ورکړه چې د سهار او د ماښام د ورځې او د شپې د دې زندګي د هغې د لاسه جهنم. یو ورځ د ځانه سره فکر کوي چې یاره شریعت کو اجازه راکړې ده چې دا زنانه به زه د ځانه لرې کړم طلاقه وکړم، لیکن په دې نیت چې دا د الله تعالی یو مخلوق دی، الله تعالی د دې په مزاج کې بیکاري اچولې ده. که چیرې زه دا د ځانه سره لرې کړم د بل چا سره به نکاح وکړي، لیکن هغه یې دستي طلاقي د دې غریبې زندګي به ډېره تلخه سي. بس دا زما دپاره یو امتحان دی، زه پر دې امتحان باندې صبر کوم. یو ورځ یو ډېر لرې یو سړی د ده د دید دپاره رالی او په دې نیت باندې رالی چې د ده سره به بیعت کړي، د ده په تعلق کې به زندګي تېروي. هغوی چې کله د لرې ځایه سره رالی د ده کور یې پیدا کړي د ډېرو ستړو پوښتنو څه وروسته چې کور کې پوښتنه وکړه په ډېر ښه نامه باندې یاد کړي چې حضرت چیرې دی، نو هغه زنانه په دومره بد اخلاقي باندې راووتله چې تاسو څنګه خلک یاست، تاسو په چاپ سره روان یاست، هغه دومره بد کرداره انسان دی، داسې دی داسې دی. د ده متعلق یې ډېرې سختې جملې ورته استعمال کړي. هغه سړی په څومره شوق او مینه باندې را روانو، نو پر دې خپله ستړیا باندې ډېر وژړل چې زما څومره ستړیا او زما هغه څومره محنت دا ټوله ضایع سو. چې کله د کلي خلکو ولیدی باره ورته حضرت ته ورسه زنګلله. حضرت مرزا مظهر جانان رحمه الله زنګله کې بوټي کاټوي او غوزی در کوره پورې راوړي، د هغې زندګي ووینه بیا به د هغې په لیدلو باندې ستا بیرته تسلي وسي. دی چې کله زنګلله رالی حضرت مرزا مظهر جانان رحمه الله د بوټو غوزی جوړ کړی دی او د زنګله یو زری دی هغه ورته مسخر دی، دا غوزی پر دې زری راخستی دی او د زنګله یو مار دی الله تعالی ورته مسخر کړی دی، هغه نیم پر لاس پیچلی دی او نیم یې غمچینه ده او د امزری په وي. هغه سړي چې کله ده ته وکتل نو ډېر په حیرت او ډېر په افسوس کې دی. حضرت مرزا مظهر جانان رحمه الله چې ورته وکتل په دې باندې پوه سو چې سړي ته زما په کور کې ډېر مشکل رسېدلی دی. باره څه ورته وایي؟ ورته یې گر نه کشیدم بارزن کی کشید و شیر نر بیگار من. ورته سړی که ما په کور کې د دغه زنانې دغه تکلیفونه نه برداشولی، نن الله تعالی ما ته دا درجه نه راکوله چې نن به زمریز ما بیګار برداشولی او نن به مار زما غمچینه وی او ما به پر مزري باندې خپل بوټي راخستی وی. دې مزري زما بیګار د کومې خوا منئ چې کله ما د دې زنانې تکلیف نه برداشولی. نو ما درته ویل دا کله کله انسان باندې امتحان راس، ورنه که سړی شریعت ته راشوسي. په شریعت کې بیا زموږ په معاشره کې موږ ډېر تجاوز کوو چې کومه زنانه د سړي په کور کې، تاسو شریعت مسله وګورئ، د هغې زنانې پر ذمه باندې شرعا دا نسته چې د خاوند د کور سالن ورپوخ کړي. د خاوند چې کومه سالن زنانه پخوي دا صرف د زنانې ښه اخلاق دی. د هغه زنانې پر ذمه باندې دا شرعا نسته چې دا د خاوند جامې او لباس ورپرېمنځي، چې دا د خاوند لباس ورمنځي، دا صرف د دې حسن اخلاق د ښه زندګي ده. د هغه زنانې پر ذمه باندې شرعا دا نسته چې دا د خاوند کور جارو کړي، چې دا یې جارو کوي، دا صرف د دې ښه اخلاق دي. د هغې زنانې پر ذمه باندې شرعا دا نسته چې دا د خاوند د زامنو بدنونو و لباس ورمنځي، یا د خاوند زامن پالي یا د خاوند زامنو ته تربیت ورکوي، چې دا یې ورکوي، دا د دې ښه اخلاق دي. د هغه زنانې پر ذمه باندې شرعا دا نسته چې دا د خاوند د پلار خدمت کوي یا د خاوند د مور خدمت کوي یا د خاوند د ورور، چې د خاوند د بچانو خدمت نشي کولی، د خاوند د پلار او د مور خدمت څنګه کوي، د خاوند د ورونو خدمت څنګه کوي. دا صرف د زنانې یو ښه اخلاق دي، دا د زنانې هغه حسن مروت دی چې زنانې د خاوند سره کوي.
نو په دې خاطر باندې دا خو صرف د زنانې د طرفه د انسان سره دومره ښه مروت دی. زه دا منم که زنانه په ښه شکل باندې وکړي الله تعالی ډېر اجر ورکوي. زنانې متعلق پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې کله دا د خاوند پر بچی باندې د شپې راپورته سي او هغه ژاړي دا یې آرام کړي، الله تعالی د دې ټوله شپه د هغه مجاهدینو په شکل باندې ورلیکي چې هغوی د کافرانو په مقابل کې په سنګر کې شپه تېروي. او چې کله زنانه د خاوند په کور کې یو شی بې ځایه وویني او دا یې د خپلو ښو اخلاقو په خاطر باندې راپورته کړي، نو بیا د دې شي پر پورته کېدلو الله تعالی یوه نیکي ورکوي، الله تعالی یوه ګناه معافوي، الله تعالی په درجاتو کې په جنت کې یوه درجه وربلندوي. او چې کله دا د خاوند لباس ورمینځي یا دا د خاوند په کور کې اشپزي کوي او سالن ورپخوي، نو پر دې اعمالو باندې زه منم هغې ته الله تعالی ډېر اجر ورکوي. لیکن شرعا دا د دې پر ذمه باندې نشته. شریعت خو در دې حده بعضې فقهاو لیکلي دي که چیرې زنانه د خاوند څه دا وغواړي چې زما د پلار په کور کې څنګه زندګي ده زه ستاسې هغسې زندګي غواړم، خاوند په دې مکلف دی چې هغوی زندګي به ورته برابروي. دا ورته وایي چې زما د پلار په کور کې ما جارو نه دی ویلی، هلته خادم راتلی واغې ستا په کور کې زه جارو نه وم دلته به هم خادم وي. دا ورته وایي زما د پلار په کور کې ما د چا بچي نه دي ورساتلي، زه ستا دلته بچي نه شم ساتلی، او زما د پلار په کور کې ما په دې شکل زندگی کړې ده دلته هم زه ستاسو په دې شکل زندگی غواړم. بیا خو دی مکلف دی چې د زنانې دا ټولې په شریعت کې ورپره کوي. نو په دې خاطر باندې د هغې د طرفه بهترین احسانات د انسان سره وي. لیکن صاحب بهادر چې کله کور ته راسي پر دې دومره احساناتو سربیره که د ده د مزاج څه یو شی مخالف و بیا دی په عمرونو د هغې څه ناراضه زندگی تېروي. نو په دې خاطر باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه صحابي ته یو نصیحت دام کوي چې د مسلمان صفت بهترین خوی و خصلت دا دی چې هغوی به د کور د انسانانو سره ښه زندگی کوي. چې کوم انسانان د ده در لاس ماتحت دي ما درته ویل نو د مسلمان یو صفت دا سو چې د مسلمان سره همدردي، دویم صفت یې دا سو د مسلمان پر همدردي باندې پر چا احسان نه اچول، او دریم چې در ده در لاس کم خلق دي لاندې د هغې سره د شفقت او د محبت زندگی تیرول. که چیرې د مسلمان زندگی د مسلمان قوم معاشره پر دې صفاتو راسي بیا خو د الله تعالی په دربار کې هم قدر و احترام لري، بیا په معاشره کې به هم ډېر وقار پیدا کوي، او بیا به د الله تعالی سره د طرفه په حساب و کتاب کې اساني راځي، او بیا به د مقدر د الله تعالی مهمانخانه جنتي. الله تعالی دې څو خبرو باندې عمل کوي.